میر کلام صاحب. थ्याङ्क यू स्पिकर साहेब. د تا ډیره مننه چې ماته د وخت راکړو په چې کومه د نن موضوع ده د سواره په حواله سره. نو واقعي چې زمونږ په معاشره کې دا ډیره لویه مهمه او ډیره لویه ضروري موضوع ده، خو د دې سره تړلې د ماشومانو نورې هم داسې مسلې دي چې په هغې باندې د نن پورې مونږ کار نه دی کړی. نو په هغې شیونو ورسره چې کومه د ماشومانو د سوارې سره نور هم کومې مسالې راځي په کار ده چې مونږ په هغې باندې هم کار وکړو. لکه په ټولو نه اول چې د ماشومانو د پیدایش په قبایلي علاقه کې په مرج ډسټرکټ کې کم صورتحال وي، کم فیسیلیټیز دي دوی ته، نو هغه هسپتال ته رسول یا هلته د دوی پیدایش نو ډیر ماشومان په لارو کې یا چې هسپتال ته ورسي هلته په لاره کې ساه ورکړي. د هغې دپاره دومه خبره په ټول نام ضروري سپیکر صاحب چې زمونږ کاډوال دي، زمونږ آی ټي پیز د کورونا په دې مسله کې په باکاخل آی ډي پیز کیمپ کې زمونږ ماشومان پراته دي او هلته په افغانستان کې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې افغان دوبۍ او پڅه میله دا علاقې ورته وایي، په دې کې د اخ سایډ نه هم په تکلیف دي، د دې سایډ نه هم په تکلیف دي. په هغې کې هم په زرګونه ماشومان دي، په هغې کې هم په زرګونه داسې ماشومان دي چې د یوه کال هم شته، د دویم شته، د دریم شته. نو هغې دپاره پکار دا ده چې د ماشومانو مونږ په براډ ساینس کې دا خبره راوالو او د هغې دپاره د راتګ یو طریقه کار جوړ کړو. بله خبره دا ده سپیکر صاحب چې زمونږ په قبایلي علاقه کې چې څرنګه میډم خبره وکړه د سوارې چې کومه مسله روانه ده، د هغې سره زمونږ په قبایلي علاقه کې بله انتهایی سیریس ایشو د ماشومانو روانه ده چې د لینډز ماینز ده، چې د لینډز ماینز په واقعیت کې روزانه په وزیرستان کې، په جنوبي وزیرستان کې یا په شمالي وزیرستان کې یا په تنور زم ډسټرکټ چې کم دی پیدا کې یو یا دوه ماشومان تقریبا په هفته کې خو خامخا یو ماشوم یا د خپې نه محروم کیږي یا د لاسو نه محروم کیږي چې هغه معذور شي. د مخکې ورځې په جنوبي وزیرستان کې په واڼه کې د یو جینۍ وه روهیلا بیبي چې د دواړو لاسونه یې په بام کې د دې کاټ شوي وي، نو هغه ته به څوک انصاف ورکوي سپیکر صاحب؟ چې کوم اجنډا ده په هغې باندې خبره وکړو، تاسو خو په دغه خبر کوي د سواره او د ماشومانو دا خبره سره ریلیټډ کوي سپیکر صاحب چې د سواره څومره مسله ده دومره هلته د لینډز ماین هم مسله ده. تاسو په هغې باندې لینډ ماین مسله چې کومه ده په هغې تاسو بل دغه راوړئ جنرل موشن وړئ په هغې به خبرې وشي. اوس میډم چې کوم راوړئ ګوره شیزونه مکس کوئ ما چې کوم شي باندې خبرې په هغې خبرې وکړئ. د سوارې سره په دې سبا کې سپیکر صاحب د ماشومانو سره نورم زیات شوي دي چې په هغې باندې جنسي تیري هم کیږي، نور هم مسالې دي. خو بس چې ته وایې چې خبره مه اوږدوه، سینیر کسان پاتې دي هغه به هم خبره پې کوي. ډېره مهرباني، ډېره مننه. مسمات